خان بابا تاسو چې نن د علي وزیر په حق لکم ټویټ کړی دی په هغې د پی ټی ایم زیاتر ملګري ډېر خفه دي. تاسو د دې په حق له څه وایي؟ د ننني ټویټ په حق باندې پی ټی ایم والا بعضې خلک خفه دي. شیروز خان داسې ده چې زه د زړه د خوږ نه چې څه کوم لګیا یم که نه دا که علي وزیر شو که محسن داور شو که منظور خان شو که نور خلق شول که اسفندیار خان دی که اچکزی صاحب دی تر دې چې زه د دې که تاسو د عمران خان دغه وګورئ نو زه د هغه په فیصلو سخت تنقید کوم دغه کوم خو بیا هم چې یو پنجابی د هغوی خلاف را پاسی یا تذلیلی کوي دغه کوي کنزل کوي نه کوي نو یقین وساته چې زه په هغه هم خو زړه مې خفه کېږي. نو دا خو یو رد عمل دی چې د خفګان یا د دغه د وجې نه چې دی بعضې خبره خلک داسې وکړي چې د هغه بلې تنقید وګڼي یا چې دی نو په ذهن کې مشوره وي خو په بعضې خلکو بد ولګي. نو زما په خیال چې تنظیمونه داسې نه تنظیمونه تنقیدونه او مشورې چې دی نو دا اوري او که عمل پې کوي او که نه کوي خو اوري او کوشش کوي ګوري چې یاره دا سړی رښتیا وي نه وي یا هسې جذباتو نه لګیا دی یا چې دی نو بیوقوف دی یا څه یا څه یا څه خو جایزه اخلي چې یاره ما ته څه پکار دی او څنګه پکار دی. اوس زما په وړاندې به یو پښتون ورور خاصه توګه یو اکټیویسټ چې دی هغه به د هغه به تذلیل کېږي د هغه تذلیل داسې دی لکه چې زما تذلیل وي. نو زه خو لږ به داسې جذباتي یم دغه یم او خامخا د زړه نه یو خوږ وي. زما تقریبا 14 کالو شول چې په دې خاوره باندې د دې خاورې د سیاست سره د دې دغه سره هغه دغه لرمه تعلق لرمه د نیکه د وختونه چې پیدا شوی یم په دې سیزونو کې چې دی نو هغه بس هغه خاورو کې چې دی نو لګیا یو نو زړه خفه کېږي. داسې اکټیویسټ داسې دغه چې هغه هغه شانتي چې یو څیز استعمالیږي نه که افرادي قوت دی که زور دی که دغه دی نو زړه خفه کېږي. دا رای ده دا تنقید دی دا چې دی نو یو مشوره ده نو په دې باندې چې دی خفه کېږي دا خو به داسې یو شي چې لکه دا زیاتې دی بیا دا خو دی چې دی نه غواړي چې یاره د دې زمونږ دا تنظیم یا تحریک چې دی دا سمون طرف ته لاړ شي یا په دې مونږ غور وکړو یا که زه غلط هم مانو دی له پکار چې باغې غور وکړي او خپلو کې کښېني چې یاره دلته آیا دا مونږ چې څه وکړل دا صحیح ده همداسې پکارو. پاتې شو خبره بعضې به زمانه چې دی نو د فارسیانو د وجې نه خپوي د پنجابیانو د وجې نه به خپوي د ازبکانو تاجکانو د وجې نه به خپوي بعضې به پکې د مفادو د وجې نه خپوي. نو زه خو اوس دا نشم کولی که نه چې د هر یو دغه ته وګورم د هر یو چې زه خوشحالوم نو ما ته به چې دی نو زما خپل هغه ژوند ګران شي خپل تحریک خو لویه خبره ده. نو زه دا نه ویم چې یاره زما په مشوره د خامخا سړی عمل وکړي زما په تنقید د خامخا دغه وکړي خو ما یو خبره ولیده ما ته یو کمی ښکاره شو ما په هغې باندې خبره وکړه مشوره وکړه خو دا چې داسې حال شي چې یاره یو کس هم په دوی کې که یو کس راپاسي او دوی ته یو مشوره ورکوي او دوی پې داسې لکه د سرو مچو په شانتې ډمبرو مچو په شانتې داسې را دغه کېږي دا څوک به بیا مشوره ورکوي دوی ته بیا به زما په خیال ضرورت نه د دوی په خوشه هره جلسه کې د پی ټی ایم خبره کوم تاسو ته ما ویلي دي چې لاړ شئ کښېنئ ولې یاره د پښتون خبره کوي که چېرته زما دغه راغلی دی زه اسلام آباد دغه ته تللی ما نور ځایونو کې دوی سره ناست یم دوه درې ځایونو کې نو ولې ما د دوی نه څه غوښتل یا دوی چې دی ما ته څه راکړي دي که نه زما شوق دی د چا تماشبین جوړېدو کې خو داسې ده چې دغه که زه د دوی د جلسو ته هم تلم نو هغه هم د پښتون د زړه د خوږ د وجې نه او که زه دوی باندې یو تنقید کوم یا دوی ته یو مشوره ورکوم نو هغه هم د یو زړه د خوږ د وجې نه نو که ما ته دا حق نشته دی چې زه په دوی تنقید وکړم یا دوی ته مشوره ورکړم نو بیا
دوی ته څه حق دی چې یو پښتون ته وایي یا ما ته وایي یا زما ملګرو ته وایي چې تاسو زموږ یو جلسې ته راشئ دغه ته راشئ. نو دا شی چې دی دا د بعضې جذباتي څیزونو زما په خیال دغه دی او دا څوک چې په دې خبره باندې داسې ته وایي چې یاره ډېر خفه شوي دي نو زما په خیال چې ناپوهي ده. ځکه چې اوس چې مونږه کار نه لرو په یو بل کې نو کار به مخکې څنګه ځي کار به سمیږي څنګه. مونږ چې یو بل ته ښودنه نه کوو نو پوهه به راځي څنګه. داسې ده چې زه صحیح ده زه به نه پوهېږم یا مونږ به نه پوهېږو مونږ چې دی نو ډېر عاجز خلک یو خو په دې خاوره اوسو. تیر د 14-15 کالو راسې مو د دې خاورې د په سیاست کې یو اکټیو رول دی. د نیکه د وختونه چې دی نو هغه په دې سیاست په دې خاورو کې د دې په دې د پښتون په دې دغه کې لوغړېږو نو نه ده پکار چې یاره مونږ چې دی نو یو ځای کې مونږ ته ښکاري یو که مې ښکاري یاره دا شی دلته داسې نه و پکار نو پکار خو دا وه که په ما دا تنقید چا کړی وی نو زما له خو پکار و زما زه به ذاتي دا ووایم چې زه ما له پکار و زما ملګرو ته پکار دي چې اول خو د هغه دغه وکړي چې یاره مننه وکړي بیا ورته ووایي چې یاره ما ته ځای وښایه چې مونږ درشو او ته مونږ ته دا مشوره راکړې خیر دی که په لازم ده چې په فیسبوک او په دې خو نه کېږي ته مونږ د ځای وښایه دغه وښایه چې یاره دلته څه پکار و راځئ چې کینو دغه وکړو خپلو کې خبرې وکړو. نو که د دې حل دا وي چې ما ته څوک مشوره راکوي یا په ما تنقید کوي او زه ورته کنځل ویناګانې شروع کوم یا چې دی نو دغه بد پې منم نو بیا به څه پاتې شي بیا به چې دی نو زه به هغه پرمختګ څنګه کوم زه به چې دی نو که زه حقیقت کې بعضې نیم وخت کې انسان په کومه لار چې روان وي که نه هغه ته پته نه پوهېږي نه په خیال یې ورته نه یا څه نور څه وجه دا نه وی مشره کم عقلتوب دی. خو ما ولیدل چې یاره د یو زما په نظر کې علي وزیر یو پښتون زمری دی محسن داور زموږ چې دی نو یو ښایسته ځوان دی دغه دی نو دا خلک د دوی خلکو چې دا یا دا نور پښتانه وروڼه د هغوی چې تذلیل کېږي دغه کېږي زړه مې پرې خفه کېږي. اوس چې زړه خفه کېږي نو لازم ده چې د زړه نه بیا سره وځیم چې ولې هغه هر څه استعمال نه شول څه چې موجود دي ولې هغه هر څه نه استعمالېږي څه چې موجود دي. نو که چېرته مونږ دا وایو چې یاره مونږ سره به دا خبره څوک نه کوي مونږ له به څوک مشوره نه راکوي مونږ له به څوک تنقید نه کوي نو دا خو به بیا داسې د دې څه مطلب دی چې نه صرف به ته راځي زما جلسو کې به کښېني یا چې دی نو که نه کښېني بیا به در باندې د تنقید کوم او یا چې دی نو زه به نه ستا خبره اورم نه به ستا مشوره اورم نه به ستا تنقید اورم. نو دا شی خو به زما په خیال چې اس دغه پاتې نشي د دې به دا به آیا دا څه دلته څوک به دله مشوره ورکوي چېرته بهر ملک نه به راځي دا مشورې که څنګه چل به کېږي دا خو نه ده. دا خو ګوره یو بل ته مونږه بعضې وخت کې به زما یو طرف ته خیال نه که ما ته څوک مشوره راکړي او ما ته ووایي چې راشه دلته داسې نه دی دا داسې وکړه داسې وکړه نو زه به ورته څه وایم چې زمانه خپل کار کوه پلانې دي تا په ما باندې تنقید ولې وکړو یا تا ماته داسې ولې ووایي دا حق دی چې څوک ما سره مینه کوي یا زه دغه دپاره دغه په خاوره پښتنه خاوره د ټولو پښتنو خاوره ده دغه په خاوره زه دغه دپاره غږ پورته کوم او هغه ما ته ووایي چې یاره دا کار داسې نه دی داسې دی ته راشه دی خوا چې زه تا پوه کړم نو زه به ورځم ما له پکار دي چې زه لاړ شم که زه نه شم تللی ما له پکار دي چې زه خپل یو خاص کس واستوم چې یاره ته ځکه چې دا د حق دی نو ښه به دا وي چې یاره مونږه دا تنقید مشورې او دا څیزونه که دا زمونږ تنظیم یا دغه نه برداشت کوي دا به ډېره ګرانه شي. نو زما په نظر کې خو چې دی نو هغه ټول افرادي قوت هغه زور صحیح په صحیح توګه استعمال شوی نه دی او په دې کې د مشرۍ هغه کمی ماته ښکاره شو. ما خبره وکړه که په دې څوک خفه کېږي په دې خبره په دې تنقید یا په دې مشوره باندې نو خدای دې سل پیرې خفه کړي
ځکه چې زه خو به زه د خاورې په دې خاوره اوسېږم، د دې خاوره دغه یم، په دې خاوره چې څه کېږي هغې کې زما کار دی، زه به خپل کار لرم. که څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي. الله په مننه.